او که په یو ډول باندې دغه هیوادونه همدغسې د پخوانه مسلسلې غونډې لري په کال کې یا په څو میاشتو کې او که نه اوس ایران غوښتنه کړې نه دا د وننې په توګه دغه ملکونو چې د غړیتوب لاره د غورځنګ غړیتوب لاره دا راپاتې دي. دا غونډه اوس په ایران کې جوړه شوې ده. ایران وغوښتله چې د دغه غونډې نه خپل استفاده وکړي او دغه موخې هم معلومه وي. د یوې خوا په داسې شرایطو کې چې ایران د بین المللي ټولنې ته شدید فشار لاندې ده، د یوې خوا د بل خوا د متحده ایالاتو د اروپایي ټولنې د شدیدو اقتصادي تعذیراتو لاندې او کوم مشکل په اوس لحظه کې عملا د ایران او د غربي نړۍ ترمنځ وجود لري، هغه د هستوي انرژي نه استفاده چې ایران هغه صلح‌آمیزه ګڼي او متحده ایالات او اروپایي ټولنه مشکوک دي، شک لري چې ایران دغلته ضربي وسلې جوړې نه کړي. غواړي دغه غربي نړۍ ته وښیي چې دوی لا تر اوسه هم دا امکانات لري، د جهان حمایت د ځان سره لري. ولې په دا غونډه کې عملا هغلته دریځونه د ځینو ملکونو چې دوی غوښتله داسې فکر کول کوم تغییرات چې د افریقا په شمال کې راغلل، په مصر کې، په تونس کې، په لیبي کې او د مصر د جمهور رئیس سفر هلته د نورو ملکونو د مسؤلینو سفرونه ایران ته، دوی داسې فکر کاوه چې کېدلی شي د دغه حرکت چې په منځني ختیځ کې او هغه خواته د افریقا په شمال کې روان ده، د دې نه خپله استفاده وکړي. د مصر د جمهور رئیس دریځ په دغه غونډه کې او دغه انتقاد ایران د سیاست نه عمدتاً د سوریې په برابر کې د سوریې د مسایلو په رابطه کې هغه دوی انتقاد که او د مصر جمهور رئیس د نورو ملکونو نه هم وغوښتله چې باید د ایران دا دریځ انتقاد کړي او ایران خپل سیاستونو ته د سوریې په وړاندې تغییر ورکړي. یعنې منظور مې دا ده چې که ایران وغوښتله د یوې خوا نه دا وکړي جهان ته چې دوی لا تر اوسه د جهان سره اړیکې لري، دوی منځوي نه دي، دوی تجرید نه دي، دوی د غربي نړۍ په برابر کې لا تر اوسه خپل دوستان لري، منطقه‌ایي جهاني دوستان، او ولې په پراتیک کې په عمل کې فضا دې خواته لاړله چې عملا هغه چا باندې چې دوی ډېر زیات حساب کوه عمدتاً مصر باندې هغوی او یو د نورو ملکونو د ایران دریځ د سوریې د داخلي امور کې د مداخلې په اړه کاملا منفي و، هغه انتقادي نظر لاره او هغلته د ځینو ملکونو د حمایت هم هغه د استقبال سره مخ شه. خو په هر صورت هغه څه چې ایران په نظر کې لرله تر هغه د پورې دوی خپل مخ ته رسېدلي دي. حداقل هغه د دغه جلسې دایرېدل د 140 ملکونو جلسې دایرېدل په ایران کې دا د ایران دپاره یو موفقیت و پاتې کېږي. تاثیرات په افغانستان باندې مننه. په دې به وروسته خبرې وکړو. اکبر صاحب څنګه چې ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې ایران په یو ډول باندې د لویدیځې هیوادونو تر تاثیر لاندې دا په هغوی بندیزونه لګولي او دوی غوښتل چې دغه غونډه باید راوغواړي. دلته د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې هر څوک د اټومي انرژۍ د غني کولو حق لري او موږ هم دا حق لرو. په دې غونډه کې دا وینا کړې. په همدې توګه ویلي دي چې که په دغو غړو هیوادونو باندې په یو طرفه بندیزونه لګول کېږي یو له بله باید دفاع وکړو. څومره اندازې ته په اوسنیو حالاتو کې دغه ناپېیلي هیوادونه کولی شي چې دغسې بندیزونه چې په ایران لګول شوي دي دوی دغه بندیزونه لرې کړي او یا د دې لپاره داسې د حل لارې چارې ولټوي چې تر څو ستونزه موجوده نه وي بلکې حل شي دغه ستونزه کومه چې د غرب او د ایران ترمنځ اوس موجوده ده. دې ته په کوم نظر ګوري؟ مننه د لوی او بخښونکي خدای په نوم تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته درنې مېلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې. د ناپېیلو هېوادونو غورځنګ اوس کمرنګه دی. ایران دې نه غوښتل چې یو سیاسي ګټه واخلي. ایران د دوو خواو تر فشار لاندې دی. یو هغه بندیزونه دي، بل د ایران اټوم کېدل دي. یعنې ایران هغه د انرژي دپاره کوم چې دوی ادعا کوي چې موږ غني سازي کوو د دې په برخه کې دی. او دا یو خو د اټومي کېدلو مشکل دی، بل ایران هغه مشکل چې اسرائیلو سره او امریکایانو سره لري. د بله خوا نه تاسې وګورئ په دغه کنفرانس کې تقریبا تر 120 پورې هیوادونه برخه اخیستی. د دوی برخه اخیستل دا معنا نه لري چې دغه غورځنګ تر اوسه پورې ډېر فعاله دی، ځکه دا د پسو ډېرو کلونو څخه په ایران کې په تهران کې د دوی غونډه وه او په دغه تېرو وروستیو کلونو کې د کومه وخت نه چې دغه جهان یو قطبي شوی دی
دغه غورځان اصلا خپل رنګ د لاسه ورکړی او نور هیوادونه هم چې دوی غواړي تاسو وګورئ په هر هیواد ځان ته غواړي چې خپل سیاسي روابط په یو سیاسي جو کې یا په یو سیاسي روابطو کې د نورو هیوادونو سره وپالي. تاسو د افغانستان ګډون وګورئ. افغانستان هغه هیواد دی چې امریکای سره ستراتیژیک تړون لري او ایران د امریکای سره مخالفت لري. امریکا په دغه مرحله کې دی چې ویل کېږي چې بالاخره په ایران برید وکړي. افغانستان د امریکا یو ستراتیژیک دوست دی، لیکن د افغانستان نماینده تهران ته د دې دپاره ورغلی چې دا د ناپیلو هیوادونو کنفرانس دی. اوس تاسو د دې منطق ته وګورئ چې دا اصلا هغه منطق نه لري په حساب. که موږ د امریکایانو دوست یو ستراتیژیک تړون سره هغوی موږ ملګري یو، نو دغسې یو کنفرانس ده چې ایران کې دی هلته والا ورغلي یو، او که موږ د دې عدم انسلاق غړي یو، نو بیا که افغانستان یو مستقل عدم انسلاق یعنی غیر متحد دی، نو بیا ولې موږ ستراتیژیک پیوندونه لرو. تاسو ښکاري چې دغه غونډې تړلې د ناپیلو هیوادونو د غړو راټولېدل ایران لپاره کومه ځانګړې زما عرض دا دی چې افغانستان خو نه یوازې د امریکایانو سره تړون لري، د جرمنیانو سره لري، د انګلیس سره لري، د فرانسې سره لري، د ایټالیا سره لري. دا هغه هیوادونه دي چې دوی تعزیرات وضع کړي په ایران باندې. اوس ایران څه شی کوي؟ ایران سیاسي برابرداري کوي. د دې نه ایران غواړي چې نړیوالو ته وښیي چې دا یو محور جوړ کړي د هغه هیوادونو چې د دې په ګاونډیو کې دی، دغه نور درېیمه نړۍ کې دی یا انکشاف هیوادونه کې دوی ځان ته غواړي چې یو محور جوړ کړي. د بلې خوا نه ایران غواړي چې دغه د اټومي انکشاف مسله د دغسې اجلاسونو تر سیوري لاندې راشي. هلته شدید فشار په ایران دی چې دوی د یا باید دغه غنیسازي ته ودرئ یا باید دغه حملو ته یا د اسرائیل د خوا نه یا د امریکې د خوا نه دې ته تیار شي. امریکایان او اسرائیل په ډاګه دا وایي چې موږ د ایران اټومي کېدل نه ګورو، یعنې نه غواړو چې ایران دغسې زغملی نه شو، دغسې موقف کې وګورو چې دا ایران اټومي. اوس ایران د دې دپاره په څو جهتونو کې کار کوي. د دې دپاره چې یو خو هغه ستراتیژیک تړونونه لکه چې افغانستان امریکای سره لري یا نور هیوادونه لري دا بې باوره کړي. خپل امریکایانو ته دا وښیي چې افغانستان ستاسې ستراتیژیک ملګری او دوست دی، لیکن افغانستان په دغه کنفرانس کې حضور لري. په حقیقت کې یو نوع بې اعتمادي پیدا کول د امریکایانو او د افغانانو ترمنځ دا یو تلاش دی. څومره به ایران دا کار وکولی شي؟ دا زه فکر کوم چې دا زموږ پالیسي ته، زموږ بهرني پالیسي ته زیان رسولی شي، ځکه ټول هیوادونه نړیوال دې ته ګوري چې که افغانستان د امریکا ستراتیژیک دوست دی او افغانستان کې د امریکایانو د خارجیانو 130 لک عسکر موجود دی او که افغانستان ته په بیلیونونو ډالر په کال کې کومک او مرسته کیږي، نو دا به څه رقم یو هیواد دی چې دا مرستې به پرېږدي او هغسې یو هیواد سره چې دی خپل هم په نفس کې هغوی سره مشکلات لري، هغوی سره ځي هلته به په مجلس کې ګډون کوي. خبره اکبر صاحب جمهور رئیس کرزي په خپله د غونډه کې کړې ده چې له بهرنۍ هیوادونو په ځانګړې توګه له امریکا سره زموږ ستراتیژیک تړون په هیڅ ډول باندې له ګاونډۍ هیوادونو د سیمې هیوادونو یا د ناپیلو هیوادونو سره زموږ پخوانۍ ژمنې تر اغېزې لاندې نشي راوستلی. موږ خپلو پخوانۍ ژمنو ته وفادار یو. دا که دوی له امریکې سره هم تړون لري یا له انګلستان سره یا له جرمني سره، او په یو ډول باندې د ناپیلو هیوادونو د سازمان غړیتوب هم افغانستان لري، څومره به جمهور رئیس کرزي وکولی شي دغه خبرې په دې غونډه کې کړې دې ته وفادار پاتې شي او یا په یو ډول باندې په افغانستان باندې کومې ځانګړې اغېزې ونه لري؟ زه په دې باور یم چې په افغانستان باندې دا کنفرانس ځانګړې اغېزې لري. د افغانستان ګډون ډېر سمبولیک و. تاسو ولیدل پاکستان هلاربانی کار په کنفرانس کې ویلي چې دا کنفرانس د امریکایانو نه غواړي چې ډرون عملیات په پاکستان کې بند شي. ایران ویلي چې غیر منسلک هیوادونه دا حق لري. خامنه ای دا ویلي چې موږ د غنیسازي حق لرو، دا زموږ حق دی، ولیکن هیڅ بل هیواد د اټوم
حق نه لري د جوړولو حق نه لري د خپل پیغامونه ورکړل افغانستان چې زموږ د جمهور رئیس کرزي چې شویل د کانفرنس کې تاسو ګورئ افغانستان څو میاشتې کېږي چې دغه ګاونډي هیواد نه د راکټ